د مسواک فائدې د لاندې مبارک آیات نه د مسواک فضیلت معلومیږي. سورة البقره آیات نمبر 222. ترجمه: یقینا الله تعالی خوښوي توبه کوونکې او صفایي کوونکې خوښوي. په پورتني آیات کې ذکر شوي چې الله تعالی صفایي کوونکې خوښوي او په مسواک سره هم صفایي راځي. نو دلته له پورته آیات نه د مسواک فضیلت څرګندېږي او همدارنګ د مسواک اهمیت د حدیثو له نظره بیانوو. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل که ماته د امت مشقت یعنی سختۍ ویره نه وی نو ما به له هر مانځه سره د مسواک حکم کړی و. رواه بخاري. له حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه نقل کوي چې ما د مسواک په باره کې تاسو ته ډېر څه ویلي دي، یعنی بیخي تاکید مې درته کړی دی. البخاري 130 جلد نمبر اول. مسواک د انبیاء سنت. د حضرت ابو ایوب انصاری نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې 4 کارونه دي چې د ټولو انبیاء سنت دی. اول د ماشوم سنت اول، دویم خوشبو عطر لګول، دریم مسواک وهل، څلورم نکاح کول. هم په بل آیات روایت کې بیا لس ذکر شوي دي. د روژې په حالت کې د مسواک وهلو حکم. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې روژه دار ښه خویونو نه مسواک وهل دي. ابن ماجه. مسواک دنیایي فایدې: اول خوله صفا کوي، دویم حافظه قوي کوي، دریم بلغم ورسره لرې کیږي، څلورم هضمه درسته کوي، پنځم شیطان غوسه کوي، شپږم د خولې زیات لوندوالی ختموي، اووم عقلمندي زیاتوي، اتم دشمن د روب سبب دی، نهم ملا نیغه ساتي او لسم بوډاوالی ختموي. د مسواک د آخرت فایدې: اول د الله تعالی رضامندي حاصلیږي، دویم د لمونځ ثواب ورسره زیاتیږي، دریم روح په اسانه سره وځي، څلورم عملنامه به ورته په ښي لاس ورکړی شي، پنځم د سنتو پابندي ورسره راځي، شپږم قبر پرې پراخه کیږي، اووم د مرګ په وخت کې به ورته د شهادت کلمه ور نصیب شي، اتم د جنت دروازې به ورته خلاصې شي، نهم د دوزخ د دروازې به پرې بندې شي، لسم د مرګ فرشتې به ورته په ښه شکل کې راشي.